افغانستان اوس مهال له چین هیواد سره سیالي کوي. افغانستان په 20 ورځو کې د کورونا مریضانو یا ناروغانو لپاره سلبي سریز روغتون جوړوي. د چې دغه روغتون به په افغانستان په کوم ولایت کې جوړیږي او څومره وخت کې به جوړ شي، په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. هرات ولایت کې د کورونا ناروغانو لپاره سلبي سریز روغتون جوړیږي. په هرات کې د کورونا وایروس یعنی کووید 19 ناروغانو لپاره د ځانګړي سلبي سریز روغتون د بنسټ ډبره پرون چهارشنبې کېښودل شوه. په پام کې ده چې دغه روغتون به د راتلونکو 20 ورځو په موده کې جوړ او د کورونا وایروس ناروغان به ورکې داخل کړای شي. د هرات والي عبدالقیوم رحیمي د دغه روغتون د بنسټ د ډبرې د ایښودو په مهال وویل، نن د جمهوري ریاست د عالي مقام په هدایت سره په هرات کې د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره د ځانګړي سلبي سریز روغتون ډبره کېښودل شوه چې له رغېدو وروسته به د کورونا ناروغان پکې داخل کړی شي. هغه زیاته کړه په پام کې ده چې په راتلونکو 15 یا 20 ورځو کې دغه روغتون د انکشاف ملي شرکت په وسیله جوړ شي او د روغتیایي مسؤلانو په اختیار کې به ورکړل شي. د هرات والي د فني کارګرانو د چټکتیا ستاینه هم وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې معذب ټیم به په ټاکلي وخت سره د روغتون د جوړېدو چارې سرته ورسوي. د هغه په وینا له سهار نه تر دې دمه کارګرو د ساختمان بنسټیز کارونه پای ته رسولی دي او په پام کې ده چې سیمبندي او کانکریټ به سبا ته واچوي. د هرات ولایت دغه سیمه ییز لوړپوړي چارواکي ډاډ څرګند کړ چې په هرات کې د ټولو دولتي ادارو امکانات راټول شوي دي تر څو د کورونا وایروس د پرمختګ مخنیوی پرې وشي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. تر بیا ښې چارې.